د لوی او بخښونکي خدای پاک او سپېڅلي نامه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. راځم نن په اډوب افټر افیکټ کې په بله پروژه باندې کار درته کړم چې هغه د ټایمر اوپنر، یعنې په دا ځینو تلویزیونو کې به مو لیدلي وي چې کله وقفې وخت راشي د ځینو خپرونو وخت دوی لیدونکو ته مشخص کوي، مثلا چې دا خپرونه ده په دغه ټایم باندې خپرېږي. نو دا چې څنګه جوړیږي راځم په اډوب افټر افیکټ کې په لنډه طریقه درته ښیم. نو په دې هیله چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او یو څه ورڅخه زده کړئ. راځم اډوب افټر افیکټ سی 2019 خلاصوم، که څه هم د 17 هم د ماسه شته خو 19 خلاصوم ځکه چې 19 افټر افیکټ دلته ورته ماسه خلاص دی، که څه هم دغه افټر افیکټونه یو تر بله دومره خاص توپیر نه لري، څخه چې د دوی څه هم بلد شي. یا دو هم سکرین په مغه شکل دی. راځم نی پروجیکټ باندې کلیک کم، بګراوند 13 ثانیې دی. راځم د دوی لپاره مخکې نه تاسو د یو څو نمونې ښایم چې په دې شکل څه په ډېر اسانۍ سره جوړیږي. راځم مثلا ورزشي ټایمر دی چې د ورزشي خپرونې لپاره په دې شکل سره جوړیږي. ورزش شنبه تر پنجشنبه د شپې 9:30 دقیقې. یا هم مثلا سندریز ایمیل خپرونه وي، یا مثلا لکه موږ ډله جوړه کړې ده د سندر بانډ په نامه ده، که څه په نامه ده، خو بیا تاسو کولی شئ مثلا مختلف شکلو باندې جوړه کړئ. په دو شکل څه یا مثلا د ځینې سریالونو او شای چې د ټایم ورته ښایي چې مثلا دغه سریال د نن شپه په دغه بجو دی، یوازې یو ټمپلیټ جوړ کړی، بیا هر سریال یوازې ورته الفامات کوي او په مغه شکل څه نور جوړیږي. مافیا نن شپه 9 بجې. مافیا نن شپه 9 بجې. نو راځم تاسو ته هم یو ټایمر جوړوم، که څه هم په تیره ویډیو کې مو هم ټایمر جوړ کړی و ورزشي. راځم دا ځلې په یو بل شکل باندې یو ټایمر درته جوړوم، بیا تاسو کولی شئ په همغه شکل ته ورته کار یې همغه دی، نور بیا تاسو کولی شئ مختلف نور ټایمر اوپنر د ځانو دپاره جوړ کړئ. راځم نیو کمپوزیشن مې اخیستی مخکې نه، یو که چیرې دا کمپوزیشن ډیلیټ کم، نیو کمپوزیشن باندې کلیک کم. نیو کمپوزیشن ته وایم چې ټایمر اوکې. راځم د دوی دپاره زه باید یو نیو سالډ واخلم، بکګراوند واخلم د ځان دپاره، مثلا فرض کې په دو شکل څه که مثلا دا بکګراوند نوي کولی شئ تاسو یو بکګراوند هم د ځان دپاره راوړئ. راځم ته زه باید یو بکګراوند د ځان دپاره راوړم، فرض کې دا بکګراوند دی. یا مثلا داسې یو مافیایي بکګراوند چې وي، که څه هم مخکې چې ما ویډیو درته وښود هغه داسې ګلداره مافیایي خلک دي، هغه داسې نه دي لکه نوره مافیا. خیر ما هسې د هغې لپاره جوړ کړی و چې موږ تاسو ورسره بلد شو. زه داسې یو تصویر مافیایي تصویر پیدا کړم. فرض کې دا تصویر دی، اوس بیا تاسو کولی شئ دونه ښه تصویر ورته انتخاب کړئ. رایټ کلیک کم، ترانسپارنت ته راځم. ترانسپارنت کې ورته یم فیټ ټو کامپ، یعنې چې کمپوزیشن څه فیټ شي. ښه دا شو په دې شکل څه. راځم اوس زه ورته یم چې دلته یو دانه الیپس راخلم، یعنی الیپس دلته شیفت ورسره نیسم تر څو پورې په دو شکل څه الیپس مو په دایروي شکل څه شي.
دوه اندازه. رنګ هم کولای شي مثلا یو رنګ تاسو ورته انتخاب کړئ، فرض کې په دو شکل سره د رنګ شو ایدو هر څه د مخه نه د مخه زباد دو انکر فاینټ پیدا کوم، یعنی منځنۍ نقطه ګوري، منځنۍ نقطه په دغه ځای کې د کنټرول ورسنی سمه ترڅو پورې څنګه شي هغه منځنۍ نقطه د دو پیدا شي. دا شو منځنۍ نقطه. ایدو رزم بیرته لیز باندې کلیک کوم، رزم دلته ورته هم چې مثلا دغه سیو څه سټروک هم ولري، سټروک کالر سپین دی په دو شکل سره. سټروک کالر ورته هم چې د لاس په اندازه وي، یعنی یو څه وړیا ورته هم چې مثلا د اوه په اندازه وي. صحیح کې لږ نور هم کوچنی کو په دو باندې باید کلیک وشي، موږ تاسو بیا باید څنګه کو ورته هم چې د اوه په اندازه وي په دو شکل سره. اوس ورته هم چې سکیل ایس وایم، ورته هم چې سکیل د دو په اول سر کې صفر وي، کله چې مثلا تر یو سکند پورې یو سکند نه مثلا تر نیم سکند پورې رسیږي ساسي په دو شکل څه شي مثلا په دو اندازه. رزمه دواړه انتخاب کوم، F9 یې شارټکټ ته یا رائټ کلیک به باندې کی فریم اسسټنټ کې ایز نرمواله رزم کی فریم نه انتخابوم، ورته هم چې تیز لاړ شي نرم بیرته ودرېږي ګورئ په دو شکل. صحیح رزمه د دو لپاره چې نور هم ښایسته والی کې راشي یو ډوپلیکیټ اخلم، کنټرول ډي وایم. کنټرول ډي مې چې کله ووي په کم اندازه یې ځینې شاته کومه. رزم ورته هم چې سټروک یې باید نه وي، یعنی شاوخوا بکګراوند باید ونه لري، دا ټیکټ کوم. کالر ورته انتخابوم، مثلا رنګ ورته انتخابوم دغسې یو څه روښانه. اوس چې کله پلی کوم ګورئ په دو شکل سره. که مثلا یو بل ډوپلیکیټ هم واخلم تر څو پورې نور هم ښایسته راشي، په کم اندازه دا ځین لرې کوم. ایدو په خاطر دا ځین لرې کوم چې وروسته راورسیږي ګورئ په دو شکل سره. زما ورته هم چې کالر هم د دو په دو شکل سره بیخي تور نه په دو شکل سره. ښه ایدو دپاره چې م دا جوړ کړلو، اوس راځمه چیرته زه ورته یم چې مثلا هغه کوم عکس تصویر شی چې زه دلته ورسېږدم، یو تصویر نه وي ویډیو وي هر څه چې وي کولی شو دلته موږ تاسو ویډیو یو څه ورسره اضافه کړو. راځم د دو دپاره مثلا تصویر اخلم، فرض کې دغه تصویر دی. تصویر راخلمه ته دغه شیپ لاندې اچوم چې زه په دغه شیپ کې د الفا کوم الفامات راځي دلته په دو باندې کلیک چیرې دغه شی نه وو F4 وایي ګورئ وینې اوس نشته. که چیرې زه F4 ووایم دغه دلته پیدا کېږي. راځم د الفامات کوم په دغه ځای کې. اوس دغه تصویر S وایم، سکیل یو څه کوچنی کوم، مثلا په دې اندازه. پوزیشن وایم، پوزیشن ورته هم چې په دغه ځای وي په دو شکل سره. اوس چې کله مثلا دغه بندېږي هغه تصویر په هغه په دغه دویم شیپ کې څنګه شو الفامات شو په دو شکل سره. راځم د دوی لپاره مثلا چې د ټایم یې زه انتخاب کړم چې مثلا دغه سریال دی په کوم وخت نشر کېږي. راځم د دوی لپاره چې نور هم ښایسته شي دلته ورته هم چې زه باید یو ریکتنګل واخلم په دغه ځای کې ماسک هغه باید انتخاب نه وي، لیر انتخاب نه وي چې بیا ماسک ځینې جوړېږي په دو شکل سره. ته چې رنګ باید په دو شکل سره وي هغه بیا نظر خپله تاسو هغه ته ګورئ. ورته هم چې اس وایم سکیل لینک لري کوم ګورئ یو سکیل په دې شکل سره دی. اول مهمه خبره دو انکور فونټ دی چې زه باید انکور فونټ څنګه کومه پیدا کوم. راځم انکور فونټ دو دا دی
انکور فونټ زه باید د موبایل کې کوم کنټرول ورسره نیسم د خپله ګورئ موبایل ته کېږي په دې شکل سره. اوس ورته وایم چې په کله مثلا دغه تصویر داسې خلاص شو د سکیل څو وي دغه سکیل یې البته وایس زاویې سکیل یې باید 0 وي صحیح کې پرې ورته خلم کله چې تکمیلېږي د سکیل هم څو شي 100 شي په دې شکل سره ګورئ ډېر په تیزۍ سره رایټ کلیک F9 وایم F9 شارټکټ دی ایزی دی صحیح. اوس راځم ورته لیکم راځم دلته فیټ چې تر څو کوم د موږ تاسو فیټ شي راځم مثلا ټیکسټ دی ورته لیکم په تور رنګ هر نوم چې تاسو بیا ورته دی کنټرول A مثلا پونت کې تغییرات راولئ ورته وایم چې بهیج د تر سایز یو څه غټ وي پین ټول راخلمه دلته په دې شکل سره کله چې مثلا دا د دغه ضرورت سیږي د دو ټي وایم او سی ټي ورته چې په دغه کې باید 0 وي چې دا تکمیل شي د هم او سی ټي ورسره 100 شي په دې شکل سره. ښه دو د پاره چې بیروبار زیات جوړ نشي په دغه کمپوزیشن کې راځم چیرته یو نیو کمپوزیشن اخلم تر څو نور ټایمر او شای ورته انتخاب کوم راځم رایټ کلیک یو لاند وخت لپاره یو بیکګراوند اخلم د دې لپاره راځم یو الیپس اخلم پرځې کې هغه باید انتخاب نه وي لیر چې بیا ماسک ځنې جوړیږي زه غواړم شیپ جوړ کړم هغه ورسره نیسم شیفت راځم انکور فونټ چې پیدا کوم منځنۍ نقطه ده باید منځ ته لاړ شي په دې شکل سره. ښه دو ته وایم چې رنګ باید په څه شکل سره وي په دې باندې کله کلیک چې زه وکړم ورته وایم چې رنګ په دې شکل سره وي او بل شی ورته وایم اس سکیل په اول سر کې ورته وایم چې 0 وي تر یوې سکند چې کله راسي ورته وایم چې سکیل یې 100 شي right click ورته وایم کې فریم persistent is get off editor دا هم په دې شکل سوي صحیح. اوس یو ډوپلیکیټ د دونه خلمه کنټرول دی یو پریس کوم تر څو کې پریمونه ماته ښکاره شي د دو د څه کم اندازه ځنې شاته کوم ورته وایم چې د دو رنګ مثلا یو څه تیز روښانه وي صحیح. یو کنټرول دی د دونه خلمه دو ته وایم چې یو پریس دواړه سکیلونه ځنې ډیلیټوم صحیح او سکیل ورته وایم چې لږ څه لوی وي او ورته وایم چې فیل د دو رنګ باید نه وي او سټروک یې باید په کوم رنګ باندې وي په سپین رنګ باندې فرض کړئ ګورئ ته چې دا هم د اول سر نه باید وي دا چې کله داسې تکمیلېږي راځم اوس چیرته د دغه شیپ خلاصوم اډ ته راځم په اډ کې تریم پارټ باندې کلیک کوم کله چې په تریم پارټ باندې کلیک وکړلو راځم دلته تریم پارټ خلاصوم په تریم پارټ کې اینډ سایز دو په دغه ځای کې کله چې مثلا ګورئ دا تکمیلېږي د اینډ سټارټ شي کله چې مثلا تر دغه ځای پورې رسیږي اینډ یې څو شي 100 یعنی داسې یو انیمیشن جوړ شو ګورئ ورته وایم چې رایټ کلیک کی فریم پرسیسټنټ ایز یعنی نرم تاو شي ورته وایم چې څو دای تاویږي که داسې ورته وایم چې بیرته د آخر نه پسې بند شي سټارټ یې
سٹارټ ورته چې په دې ځای کې په دې ځای کې دا باید تنظیم کوم ورته چې په دې ځای کې په دې شکل وي کله چې تکمیلېږي دا هم سه ختم شي بیرته رایټ کی فریم پرسیسټنټ ایزیز کوم ګوره صحیح ارزم دې دونه یو ويډو ورته چې رنگ مثلا په دو شکل سوي ایو کنټرول دې دونه واخلم په کوم اندازه یې نه شاته کوم ورته چې دو رنگ سپین وي اوس کله چې پلی کوم په دو شکل سوي انیمیشن ځنه جوړ شو دا څه شو مثلا دلته ورته لیکي مافیا نن شپه یا مافیا سبا یا بل ورځ هر وخت چې مثلا تاسو غواړئ نشر یې کړئ بل دغه وروسته چې نور هم ښایسته والی کې راشي رځمه ورته هم چې یو الیپس بله اخله مثلا په دا ځای باندې شیفت ورسره نیسم ورته هم چې سټروک یې صحیح دی رنګ هم باید ولري مثلا په دو شکل باندې په دو شکل باندې رنګ ولري اپسیټي یو څه خامه وي چې مثلا شاتنۍ برخه ځنې ښکاره شي په دو شکل ورته هم چې د دو سکیل اس وایم سکیل کله چې مثلا دای تکمیل شي تکمیل هم نه دغه ځای ته راشي د دو سکیل اول انکور فونټ زه باید د دو منځنۍ سم کنټرول ورسره نیسم تر څو دلته راشي سکیل ورته هم چې صفر کله چې دا تکمیل شي د سکیل هم څو شي سل ګورئ په دو شکل سره کی فریم اسسټنټ ایز کچېرې زه مثلا د دونه یو دوی کنټرول دی واخلم په کم اندازه یې شاته کړم نور هم کولای کېږي ګورئ په دو شکل سره اوس یوازې د وړې ته ګورئ په دو شکل سره که بل دغونه وروسته مثلا دلته راځمه ورته هم چې دغه په څو بجو نشر کېږي په دو شکل سره ورته هم چې سټروک کې باید څنګه وي نه وي او رنګ هم په دو شکل سره وي یو څه اپسیټي هم خامه وي ټي باندې کلیک کوم مثلا په دو اندازه باندې ښه راځم د دو نه یو کنټرول ډي اخلم کنټرول ډي یو څه اس واي ام سکیل یو څه زیاتومه مهمه اولنۍ مهمه خبر موږ تاسو انکور پوینټ دی انکور پوینټ ګورې ډیر مهم دی باید په هر هغه کې موږ ته تاسو فکر وی چې انکور پوینټ باید منځنۍ حصې ته راوړو خصوصا په سکیل پوزیشن او روټیشن کې سکیل باندې کلیک کوم ورته چې کله مثلا په دغه ځای کې د دو سکیل باید صفر وي کله چې دا ځای ته راشي د سکیل هم څو شي سل راځم رایټ کلیک فریم اسسټنټ ایز صحیح راځم ورته هم چې ورته لیکم زه باید شیفت لیر د ټولو په سر باندې واچوم تر څو معلوم شي مافیا نن شپه پرسیده و نن شپه راځم ورته هم چې الاین یې صحیح دی او ورته هم چې دا باید منځ ته راشي کنټرول ا په دو شکل سره او بل راخلم ورته هم چې 9 بجې
صفر انټر پی ام. ښه دا لیر زه باید واخلم د ټولو په سر باندې واچوم تر څو معلوم شي او ورته وایم چې دغه بیرته راځم ورته وایم چې یو څه کوچنی شي. په دو شکل سره. ښه اوس چې کله دای تکمیلیږي په دغه ځای کې ورته وایم چې د مافیا اپسیټي وایم ورته وایم چې په دغه ځای کې اپسیټي صفر وي. کله چې دای تکمیل شي اپسیټي هم څو شي سل شي او په همدې شکل سره ورته وایم چې د ټایم یې تر دغه ځای پورې اپسیټي صفر وي. کله چې دا ځای ته رسیږي اپسیټي سل شي. په دې شکل سره د نور ښایستولو لپاره کولی شي دلته مثلا نور دایرې هم ورته جوړې کړئ چې نور هم ښکلی راشي. لیر باید انتخاب نه وي چې ماسک ځینې جوړېږي. دا ترجمه ورته وایم چې رنګ منځنی رنګ یې کته وي او بل رنګ یې باید مثلا سپین ته نه دغه شکل ته سپین وي. په دو شکل سره ورځم انکور فونټ راخلم. انکور فونټ یې چیرته دی کلیک په باندې کم انکور فونټ یې راخلم په دا ځای باندې ورته وایم چې سکیل دی. سکیل دی په دغه ځای کې صفر وي. کله چې کم اندازه مخکې راشي سکیل هم سل شي. کیپریم اسسټنټ ایزی ایز ګراف ایډیټور په دو شکل سره سیم. اوس چې کله مثلا ورته وایم چې اپسیټي تر دغه ځای پورې ټي وایم چې اپسیټي سل وي. کله چې مثلا دا ځای ته تکمیلیږي اپسیټي صفر شي. په دو شکل سره ګورئ. ارځمه یو دوه کنټرول ډي دونه اخلم ته هم چې فرض کې مثلا یو په دغه ځای کې دی یو په دغه ځای کې بس مختلف ساحې کولی شي تاسو ورته غږیږئ ګورئ په دو شکل سره. ښه ارځم بیرته ټایمر ته کمپوزیشن ته راځم. دغه کمپوزیشن کامپ یو راخلم د دو په سر باندې څنګه کوم دلته اچوم. یوه خبره مو باید په یاد وي چې راځمه بکګراوند ځینې لرې کوم. کار مو خلاص شو بکګراوند ځینې لرې کوم. بیرته راځم ټایمر ته. اوس ورته وایم چې پی پوزیشن مثلا په دغه ځای باندې وي په دغه ځای باندې کم اندازه یې ځینې شاته کوم. که چیرې زه راشم مثلا دغه ټول لیر انتخاب کړم بدون د بکګراوند نه یو څه شاته بوزم تر څو پورې یوه ثانیه البته بکګراوند وي په دو شکل سره ان وایم تر دا ځای پورې د مغه د ګوره په دو شکل سره مثلا موږ تاسو کولی شو یو ټایمر د سیریال دپاره وي د هر څه دپاره وي جوړولی شو. کولی شو مثلا د دو دپاره موزیک بکګراوند
موزیک بیکګراوند خو باید ورته جوړ وي خو مخکې هغه لپاره چې ما کوم جوړ کړی و کیدای شي د دې څه سر وخوري چې هغه کومه یو په نظر دا دی کله چې زه پلی کوم ګورئ نو قدرمن لیدونکو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه مو زده کړي وي او د ځان لپاره مختلف ټایمر اوپنر جوړ کړئ تر بلې ویډیو د خدای په امان